نو دوی د حمزه بابا غټ لوی مقام دا و چې هغه د پښتو څنګه چې سیندي ژبه ده او څنګه چې پنجابي ده یا سرایکي ده د بلوچي ده ټولو ژبو اثرات اغستې دي د فارسي نه او د عربي نه او تاریخ کې دې مثالونه موجود دي. دا پښتانه ډېر ژوندی خلک دی او ډېر یونیک قوم دی ځکه موږ ټول تاسو ګورئ چې مطلب موږ خلک موږ یو او کتابونه موږ باندې زیات تر کار موږ باندې انګریزانو کتلی. اوس هم چې موږ پښتون تاریخ ګورو نو موږ سره الف کیرو کتاب راغلی دی پټانس وی بټ نه د الفت لکه نیناسې په تیښته ما خو درته ویل د سوځېدو خبرې نورې دي چې الله پاک وایي چې زه په اسمانونو او په ځمکه کې نه ځایېږم خو زه د مؤمن په زړه کې ځایېږم. زړه د خدای کور دی عشق پخپله دې مکان ته راځي او چې زړه خو دلته دی ځان ولې ستړی کوې خپل زړه صفا کړه یار دوست ته خپل خپلوانو ته خپل کورنو ته. شکران کتونکو ته ملرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله یې. زه یم روشنه زمین او تاسو ګورئ TSR پښتو او نننې میلمه چې زمونږ دی خامخا تاسو به د دې په باره کې چېرته نه چېرته اورېدلي تاسو به چېرته د دې شعرونه اورېدلي چېرته به هم څه پوسټ کې د دې شعرونه کتلي کېدای شي چې تاسو ځینې سینګرز هم کتلي چې د دې شعرونو نه یې ټپې جوړې کړي یا په خپله شاعرۍ کې استعمال کړي ځکه چې دا شخصیت چې دی بابای پښتو یعنی حمزه بابا په حوالې سره ډېر کارونه کړي دي او هغه کار چې دی هغه زموږ اوسنی نسل زموږ راتلونکي نسل او زموږ تېر شوي چې کوم نسلونه دي هغوی دپاره ولې ضروري د دې بس فایدې وي. او موږ اکثر یو لفظ چې دی هغه په اردو کې مورو په پښتو کې مورو او په انګریزي کې هم د دې څه نه څه اثرات موږ ګورو. روحانیت څه دی دا څه بلا ده د دې زموږ په زندګۍ کې څه اثرات دي او دا زموږ لایف سره څنګه ریلیټ کیږي د دې په اړه به موږ نن خبرې کوو. کوم شخصیت چې زموږ سره موجود دی شاعر دی لیکوال دی محقق دی هارون شینواري صاحب موږ سره موجود دی. سر ټول نه مخکې ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. څنګه یې تاسو خیریت دی شکر دی چې ټول مینوالو ته سلام کوم زه ټولو ته ډېره مننه. وعلیکم السلام. هارون صاحب شروعات به د دې نه کوم چې تاسو 15 کتابونه لیکلي دي او د کتابونو میجر مقصد چې ماته پته ولګېده نو هغه د حمزه بابا حوالې سره د هغوی څه پویټري چې وه د هغې پویټري یا شاعري چې ده د هغې په ځوانانو باندې څه اثرات دي نو ولې حمزه بابا ولې وای ناټ اني ون ایلس ځکه چې په پښتنو کې خو ډېر ښه شاعران نور هم پاتې شوي دي نو تاسو صرف په حمزه بابا باندې دا دونه تحقیق او دا دونه لیکل ولې کړي دي؟ جی پښتو ژبه ډېره زړه ژبه ده او دا شکر دی چې پښتانه ژوندی قوم دی او د موسیقۍ او د شاعرۍ خلک دي د محفلو خلک دي د حجرو خلک دي د جومات خلک دي جرګو خلک دي د لارو خلک دي د مرکو خلک دي. نو چې چېرته دوی جنګ کړی موږ اوس وګورو که تاسو دا خبره کوئ خوشحال بابا چې وګورئ نو هغه به ورځې دشمن سره جنګ کولو ټوله ورځ به لګیا او جنګ به یې کولو او ماښام چې به کله هغه شو نو په هغه باندې به ښاپیرې راغلې او بیا به د غزل دنیا کې هغه د خپل د محبوب د مطلب ښکلا صفتونه کول او د الله تعالی د ښکلا صفتونه به کول. نو دا د خوشحال بابا جامع الکمالات شخصیت او دا هغه یو غټ مثال دی موږ دپاره چې هغه ورځې جنګ او شپې به غزل لیکلو همغه یو سیم خوشحال بابا چې داسې یو شخصیت هم په دنیا په بل ادب کې موږ ته نه میلاویږي. بیا د حمزه بابا چې کوم خبره کوو حمزه بابا هغه لوی شخصیت دی ځکه چې دلته خو وایي چې که ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جونۍ مې تنګه زه به کم غونډومه کم ټولومه ډېر زیات زموږ ښه لوی شاعران دي رحمان بابا غني بابا خو دا څلور چې کوم غټ ستنې دي هغه رحمان بابا دی خوشحال بابا دی حمزه بابا دی او غني بابا دی. نو دوی د حمزه بابا غټ لوی مقام دا و چې هغه د پښتو څنګه چې سیندي ژبه ده او څنګه چې پنجابي ده یا سرایکي ده د بلوچي ده ټولو ژبو اثرات اغستې دي د فارسي نه او د عربي نه. د هغې ظاهري وجه ده چې موږ باندې د مغلو حکومت پاتې شوی دی موږ باندې شاته فارسي حکومت پاتې شوی دی عربي زموږ د مذهب ژبه نو دلته په پښتو کې ډېر وخت نه چونکې ژبه خو زړه وه خو په دې کې زیاتتر چې کوم الفاظ استعمالېده او هغه د نورو د قومونو ژبو سوچه پښتون ټکي نه وي لکه حمزه بابا هغه اولنی کس و چې هغه غزل پښتون کړلو که نه مطلب هغه حمزه بابا یو خبره کوي جوش ولی آبادي زموږ اورېدونکي به اوري ډېر لوی نوم دی په اردو شاعرۍ کې دا لکھنؤ نوابانو خو دا د اصل نه مطلب د زموږ د خیبر قبایلي ضلع نه در افریدیانو آدمخیل قبیلے سره اب بھی مجھے خیبر سے اپنے ابا کی صدا آتی ہے دا هغه شعر دی نو هغه به
حمزه بابا سره چې کله په 1920 30 کې ملاوېدو که نه نو چې حمزه بابا سره ملاو شو نو غاړه به یې ورکړه نو ورته ویل چې حمزه تجھ سے مل کر بڑی محبت آتی ہے نو هغه ورته چې حضور ہمارا بھی یہی حال ہے نو هغه بیا ویل چې آپ مجھے پشتو کی غزل سنائے که نه ځکه چې حمزه بابا بیا خپل سوانح عمره کې لیکي چې دا جوش ملي آبادي او ما نه پښتو غزل ځکه اورېدلو چې د حمزه بابا پښتو داسې کمالي غزل دی چې د هغه غزل چې ته یو غیر ژبې ته ځکه چې جوش ملي آبادي ته موږ غیر ژبه وایو چې هغه پښتو یې راوه هغه ډېر مخکې د هغوی نوکونه تللي وو د خیبر نه او لکھنؤ نه وابان شوي او په اردو کې ډېر لوی نوم دی جوش ملي آبادي ډېر لوی نوم دی نو بابا به ورته دا ویلو چې بابا ورته خپل پښتو غزل ویلو او لکه هغه چې کنه چې لکه زما څنګه دا شمله شولې ده دا د پښتون د کلتوري سره نو بابا ورته لکه شعر ویلو چې سوچ سما ما سره جلبل نشو په اور کې سوچ سما ما سره جلبل نشو په اور کې نیغه میں شمله دا ټیټېدو ته مې پرې نه خوا کہ جب تک میرے ساتھ میرا شملہ پگڑی جل نہیں گئی اس وقت تک میں نے اپنی پگڑی کو شعلوں میں بلند رکھا نو جوش ملي آبادي له دې خوند ورکولو ځکه چې د حمزه بابا د غزل دا کمال دی چې هغه ته هرې ژبه کې ترکیه کې ترجمه کوي نو یو باقاعده یو پښتون تشخص په هغې نه راوځي ګودر به ترې راوځي منګی به ترې راوځي حجره به ترې راوځي جومات به ترې راوځي میلمستیا به ترې راوځي ننګ به ترې راوځي غیرت به ترې راوځي بدرګه به ترې راوځي لکه دنیا کې یو قوم داسې نشته دی چې هغه ته دشمن په چا باندې حمله وکړله او پناه وله پښتون ورکړله بیا مړ کې که نه پرې ځان وژني بدرګه ورسره کوي هر څه ورسره کوي نه درکړو خپل دشمن ته او تاریخ کې دې مثالونه موجود دي دا پښتون او پښتانه ډېر ژوندی خلک دی او ډېر یونیک قوم دی ځکه موږ ټول تاسو ګورئ چې مطلب موږ خلک موږ یو او کتابونه موږ باندې زیات تر کار موږ باندې انګریزانو کتلی اوس هم چې موږ پښتون تاریخ ګورو نو موږ سره الف کیرو کتاب راغلی دی پټانس هغه نه موږ ګورو چې خټک څوک دی شینواری څوک دی او فریدی څوک دی لکه موږ دومره ریسرچ شوی دی ځکه چې پښتون خو په غر کې اوسېدلو او دا اسرار صاحب ډاکټر اسرار صاحب شعر رایاد شو هم په منځ کې چې مینوال شعر نه خوند اخلي ډاکټر اسرار صاحب وایي چې د غره د سر نه یو ټاپه کومه د غره د سر نه یو ټاپه کومه کلي کې زړه خار کې مازه خوږېږي ځکه چې کلي کې غریبي ده زړه خوږېږي خار کې شور دی مازه خوږېږي نو چې د غره سر لازم هلته هېڅ هم نشته دی که نه نو پښتانه په غرونو کې اوسېدلو دوی خو جګړې کولې دوی خپل تاریخ څنګه لیکلو دوی خپل ژبه ترقي څنګه ورکوله حمزه بابا بیا هغه کس و چې د خوشحال بابا او د رحمان بابا دا دواړه همزولي پاتې شوي دي په د اورنګزیب چې کله مغل باچا و 16 سنچري کې 17 کې دا یو بل شل کاله دواړه یو عمر کې فرق وکړه رحمان بابا شعر هم دی چې خوشحالان او دولتان مې غلامان دولت لوانیم هغه ټیم شاعر چې دا زه رحمان په پښتو ژبه علمګیر یم خوشحالان او دولتان مې غلامان دي زه رحمان په پښتو ژبه علمګیر یم نو 3.5 کاله پورې چې دا دواړه وفات شولو نو پښتو ادب میدان خاموش و بالکل کرفیو وه خاموشي وه هېڅوک هم نه و څوک پیدا کېږي ځکه چې غټ خلک خو تاسو ته پته ده که نه ګوهر او د هغه چې کوم دی موتی دا خو ډېر په محنت باندې پیدا کېږي هر ځای کې خو موتی نشته کاڼي خو د خوشحال بابا وایي که نه چې داسې خو کاڼي په خوړ کې په بلا دي خو د مطلب کاڼي پکې سیر دي صرف که نه نو مطلب کاڼي چې کوم دي که نه هغه داسې انسانان صدو کې هر قوم کې هلته وګورئ که نه هلته وګورئ نو شکسپیر پیدا شوی دی لوی نوم دی نو خلک یې پېژني هر څوک خو نه پېژني یو شکسپیر خلک بیا پېژني بیا چې هلته کوم نور تامس هارډي دی خلک پېژني په انګریزي ادب کې بیا چې پال سارتر دی یا پلیټو موږ د گریک پلیټو ارسټاټل ارسطو چې ورته وایي افلاطون دا پېژنو که نه چې فلاسفران دي نو مطلب مې دا و چې حمزه بابا دغه کار بیا وکړلو چې د 3.5 کاله خاموشۍ چې کومه دوره وه د رحمان بابا خوشحال نه بابا نه بعد په 20مه صدۍ کې بیا دی راغی او د داسې یو زورور غزل ولیکلو چې هر چا چې غزل واورېده وایي چې واه د غزل بابا واه د غزل شهنشاه نو پښتانو باره کې یو ټوکه ده که نه چې پښتانه په یو شي اتفاق نه کوي خو دې پوره اتفاق ده چې په هېڅ به اتفاق نه کوو که نه په حمزه بابا کیس کې دا کلیه هم غلطه شوله حمزه بابا هغه افاقي غزل راوړو هغه ښکلی غزل یې راوړو او بیا یې ټولې پښتانه یې راغونډ کړو هر چا ورته په شریکه وویل په 1940 کې چې بالکل دا د غزل بابا دی نو هغه سوچه هغه ټول فارسي ټکي ترې ویستل ټول عربی ټکي ترې ویستل نورو ژبو اثرات یې ترې ویستل سوچه ټکي یې له خپل ورکه ګل مرمخې پیمخې که نه زما یو ملګری هم دی هغه کیدای شي پروګرام اوري د هغه لور مشر لور نو پیمخې ده که نه نو پیمخې نوم مطلب پی غوندې مخ شي که دا پښتو خپل ټکي دي مرمخې دا خپل ټکي دي دا ټکي د حمزه بابا نه مخکې دا کار نه حمزه بابا نه مخکې چا کړی و نو اوس چا کړی دی
او یره دا چې کوم غزل بابا مونږ راوړی دی خدای مونږ چې هغه مونږ لاړ نشي خو بابا پخپله ویلي چې حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي ډېرې غوټې په موسېدو ښکاري نو انشاءالله دا غزل د هغه شاګردان دي هغوی دا کار روان کړی ډېر ښه غزل لیکلی کېږي هارون صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ډېر شعرونه استعمال وکړو ما هم خوند راکړو ځکه چې خبرې چې کېږي په هغې کې شعر او شاعري چې نو هغه د خبرو خوند چې دی نو هغه زیات کړي خو زه غواړم چې تاسو زموږ کتونکو ته چې څونه هم زموږ د TSR پاډکاسټ کتونکي دي هغوی دپاره د حمزه بابا یو شعر که ویلی شي یا که غزل ویلی شي نو هغه خوند چې دی نو هغه به زیات شي بابا به زه دا شعر ویم کړی غزل چې کوم ما د کلامونو خو زما ډېر زیات خوښ دي لکه دا یو کلام شعرونه را یادېږي د بابا چې بابا وایي چې ښه وایي اشنا د ننګیالو خبرې نورې دي ښه وایي اشنا د ننګیالو یعنې بهادر خلک چې کوم دي ښه وایي اشنا د ننګیالو خبرې نورې دي او پوه شه د الفت د لیونو خبرې نورې دي او دا لږه ګیله زما د غم وه چې دې واورېده او مکړه بیړه ودرېږه یو څو خبرې نورې دي وایي صبر خو کله چېرته ځې که نه دا خو لږه ګیله وه دا لږه ګیله زما د غم وه چې دا لږه کیسه زما د غم وه چې دې واورېده مکړه بیړه ودرېږه یو څو خبرې نورې دي ګیلې علاوه هم نورې خبرې ګیلې علاوه هم شته که نه او ولې پکې ستا هغه خواږه لفظونه نه ښکاري بابا وایي چې ولې پکې ستا هغه خواږه لفظونه نه ښکاري نن خو دې د سترګو پښتنو خبرې نورې دي او بیا د مینې ته بټ الفت ګوره د هغه څومره ښکلي تشبیهات او استعارې دي وایي بټ نه د الفت دا بټ نیسه نینې پکې وایي بټ نه د الفت لکه نینا سې په تېښته دا بټ چې ګرم شي که نه نو نینې ته سې دانګي که نه ګرمای شوه وایي بټ نه د الفت لکه نینا سې په تېښته ما خو درته ویل د سوځېدو خبرې نورې دي او بیا چې د رقیب سره جانان ولیده نو ویلې چې مسکو د رقیب سره په تریو تندي مې پویه شوه دا تریو تندی سره پښتنو کې دی که نه مسکو د رقیب سره مسکې په تریو تندي مې پویه شوه ویلې چې په تا باندې مې پیرزو خبرې نورې دي که نه او بیا وایي چې دا نن زه خپل دې بچو ته مې وایم که نه چې دا که ما سره چالاکي مالکي یونیورسټو کې زه ورته دا وختونه بچې موږ تېر کړي دي بابا وایي چې ښه دي ستا نازونه ښه دي ستا نازونه خو لالیه زوړ استاذ یم ښه دي ستا نازونه خو لالیه زوړ استاذ یم مه تېر باسه ما تېرېستو خبرې نورې دي زه بچو ته چې ما مه تېر باسئ او اخري مقطع دا شعر دی چې ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته دې ښکاره چې د سړو خبرې نورې دي که نه نو بابا خو ډېر خوندور کلامونه دي هغه په خپله ویلي دي هغه وایي زما باندې څوک پوهېږي نه ګوره دا خو به د 200 کاله اخلي چې موږ به حمزه بابا پېژنو دې دپاره اکاډمۍ پکار دی زما 2-3 کتابونه یا زما خو دا خو د زندګۍ مشن دی دا بابا نشي ایستلی بابا لپاره ښه ګوره هغه پخپله وایي دې شعر ته له غوږ کېلی چې هغه وایي چې څوک پې پوهېږي نه خو خوند ورکوي څوک پې پوهېږي نه خو خوند ورکوي خوند ته اخلي بابا غزل نه څوک پې پوهېږي نه خو خوند ورکوي څه عجیبه غوندې خبرې کوم دا به یو ټایم راځي چې موږ په دومره ریسرچ وکړو ځکه چې هغوی چې کوم دی که نه عمر خیام د زمونږ د ایران ډېر لوی شاعر رباعي کې او ډېر لوی نوم تاسو یقین وکړئ که نه عمر خیام ایران خلکو نه پیدا کړی عمر خیام مغرب خلکو پیدا کړلو او 200-300 کاله بعد یې پیدا کړلو بیا ایران ته وایي چې تاسو کې دا شاعر دی نو مطلب دا دی چې داسې لوی خلک چې کوم یې که نه هغوی دومره یو دم ځان نه ښکاره هارون صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې موږ خپل شاعران چې دي زموږ چې کوم هیروز دي هغه موږ پخپله نه پېژنو خو چې مغرب چې دی هغه زموږ مخې ته د هغوی شاعري راولي یا په هغوی باندې ریسرچ وکړي نو موږ ته پته لګي چې دا اتلان زموږ په منځ کې پاتې شوي دي دا زموږ هیروز دي او موږ هغه هیروز سلیبریټ کوو نه حمزه بابا باندې هم که نور خلکو کار کړی دی نو موږ پېژندلی دی یعنې موږ ته پخپله پته نشته زما په شان زه ایون ځان هم په هغې کې انکلوډ کوم زما په شان ډېر شی پښتانه دي چې هغه د حمزه بابا شاعرۍ نه دي خبر د رحمان بابا شاعرۍ نه دي خبر خوشحال خان شاعرۍ نه دي خبر ځکه چې زموږ کانټیکسټ هغه څیزونه وتی دي هر څه ته وتی دي زمام پښتو داسته چې دوه ټکي چې دي نو د پښتو به وایم نو دریم ټکي به یا پکې د انګریزي وي یا پکې د اردو وي ځکه چې موږ ته هغه سکولینګ نه دی ملاو شوی موږ ته هغه سبق نه دی ملاو شوی زموږ مشران چې دي هغه هم په دې نه پوهه چې زموږ د روان چې کوم جنریشن دی روان چې کوم نسل دی د موږ هغه د حمزه بابا هغه د خوشحال خان هغه د رحمان بابا هغه سبق ورکو هغه څیزونه زموږ نه وتی دي تاسو په روحانیت باندې ډېر کار کړی دی دا روحانیت یو پادکاسټ ما په دې باندې مخکې کړم دی خو هغه په اردو کې دا روحانیت څه شی دی او د دې نن سبا زموږ د ځوانانو ته ضرورت شته آیا نشته او د دې مقصد څه دی ګورئ جي تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه دواړه ډېره قیمتي خبره وکړه په پیله خبره به زه صرف لږه رڼا واچوم چې لکه چې څومره هم زمانه ترقي کوي که نه تاسو خپله کلتور یا خپل اسلاف نشئ هېرولی ځکه چې ګوره یورپ کې په دې دور ټولو قومونو کې
کاڼي لټوي او یوروپ کې ګوري کنه چې چرته سوري ولګو کنه او چې کوم دی کنه زمونږ پښتانه داسې زبردست قوم دی لکه زه په دې نه یم پښتانه پیدا کړي داسې کسان دي چې دلته کور په کور یوروپ پیدا کیږي خو بیا په خپل کور کې خلک نه مني لکه پښتون شخصیت کې دا یو نه منلو ډېره غټه لانجه ده کنه مونږ کې چې خلک بیا خپل کور خلک نه منو کنه نو دا ګیله بابام کړی دا خپل شعر کې چې لکه مونږ لوړګینی شاعرانو قدر نه کا غرزولي لالونه په ډیران دي لوړګینی مونږ لنډی کوتل خلکو ته لنډی کوتل ته پښتو د بیجبه کې یو قامي جبه کې لوړګي وي او د دې اوسیدونکو مونږ لوړګینی وایو بار خلکو لپاره سرکاري خلکو لپاره یا سرکاري نوم لنډی کوتل دی کنه نو چې لوړګینی شاعرانو قدر نه کا غرزولي لالونه په ډیران دي نو د خیبر د غرونو نمر د شیر خود چې خوري پلوشي تر هندستان دي نو خبر دا چې دا چې مونږ دا نشو کولای چې ترکه کې مونږ دا غپري ګدو دا بزان تر شاته پرې ګدو خپل بچی ته مونږ انګریزي خو بالکل ورته خایا د ایاز د وځه سره خو دی هغه شعر دی چې پر دې ژبه زده کول لوی کمال دی خپل ژبه هیرول به کمالي ده او حمزه بابا وایي چې په نورو ژبه هم پوهیږم خو پوهیږم نه ما ته پښتو وای جانا او پښتو پوهیږم لکه بابا اردو کې غزل لیکلو فارسی کې غزل لیکلې ده او پښتو کې درې وړاندې ژبه کې بیا د نثر کتابونه هم لیکلي دي اردو کې چې دا کومه اردو ده هغه شروع 1900 مطلب شروع چې کومه ده کنه 1927 کې 1907 کې دی پیدا نو کله چې شروع کړه د 15 شپږم د اردو 15 شپږم کلاس اردو کې کړي و ځکه تاسو ولا خبره کومه چې بدقسمتۍ زموږ سره په نصاب کې پښتو شته نه دی موږ د اردو شاعرانو خبر شو تلان نم خبر شو نور ژبه خبر شو خو موږ د پښتو نه خبرې نو بل تاسو د روحانيت خبرو کو روحانيت زه ډیر اسانه ټکو کوم حمزه بابا چې بسو کراله کنه او لکه د یو کوته چې ملک ته دومره اته وی بابا دا روحانيت څه شي دا تصوف څه شي دا صوفي څه شي دا سدي کنه نو بابا خو چې یو غټ آیکن و دی ارچا دی هغه تاسو کولو نو دا خو ډیر یو باطنی علم دی او دا ضرور هغه نه شریو کسته باندې دا انفورس علم دی ځکه چې دا شریعت خو په هر چا باندې انفورس دی د استاد خو که خنوي ته وخت کې ورځې 15 وخت مونږ کې ټیک شو کنه لکه دا فرض دی د طریقت چې د روحانيت چې کوم دی تصوف یا علم لدنی یا علم باطنی یا پوشیده علم دا ټول یو شی دا تصوف ته چې کوم کې روحاني د زړه صفائی کیږي کنه هغه کې زړه صفائی دا کیږي چې هغه د محبت په لار باندې او د انسانیت په لار باندې د اسانۍ په لار باندې د خدمت په لار باندې مطلب دا چې دا صوفیان چې کوم دي کنه دا د نظر کې د بوتان دي کنه لکه دا خدای حدیث قدسی ره چې الله پاک وی چې ز په اسمانونو او په ځمکه کې نه ځایګم خو زه د مؤمن په ځل کې ځایګم نه زله خدونه او شی دی کنه نو مطلب دا چې بابا کوټ میټر خواجه غلام فرید په سرایکی کې وی چې دنیا کول جندی گول ہے چې دنیا نه چې کوم ګورکته وہ فرید د کول ہے اخو فرید سره پزړه کې دی کنه مطلب خدای په د انسان پزړه کې دی نو د صوفي تصوف چې کوم دا خې اخلاق دي بابا ورته ویل لند چې به کته چې دا الګ ته کم نور نو ډیر پر سره نتلو او نو ضرورت او نورته چې ګوره بچي خې اخلاق نو کته خې اخلاق وګوره کنه نو زمونږ ټول دین نه پیغمبر علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ټول په خې اخلاق باندې هغه ټول خلک چې کوم دی هغه متاثر کړي وو چې هغه بوډه چې کوم په ګندونه رويشته پیغمبر اسلام د پرځ بیمار شوله یو ورځ په ګندره ونیشتلو نو بیمار شوله نو تاسو ته ورغی نو بیا په دې مسلمان شوله نامزا ورته چې بچي خې اخلاق کوا خې اخلاق کې هر څه پړتي خې اخلاق کې ګوره میټي بات صدقه ما تاسو خوګه خبر وکړه 2 روپیم په دې نزي دلته موږ سبا وو تاسو ګر سوالات کنه لکه خوګه خبره مرکه شو کنه موږ همیشه تنقید کوو په خبره کې موږ خاصیس نه رو باسو تنقید وکړو که تاسو ته زګورم نو زبم چې خاله خدای پټه چې دانو دا ټیک نه دا مطلب دا پړونه چې تاسو چولې دي یا څه هم تاسو پټکې دي په دې کې خو تارونه ښکاری څه جنې دانو داغه ببل سیس ګورو ک الکان دینو وی ببل س ګوري حقې دي چې زستا سو سپلو ته ګورم چې سپلې خو پالش نه دي خدا بنو ګورم چې برنه تاسو سونا خپل جوړا چولې دا خپل کوټه ما چولې دي شملان خپل چولې دا موږ چا تعریف نه کوم کوي چې تعریف کوم کوم موږ کمی ګو پاغه سیس مسله هم دغه راغلی دا مسله چې دا کوم سور آبادی زموږ زیاته شوله او ماډرنیزم دا ټیکنالوژي کوم دور راغی نو اخلاقیات چې کوم د مشرق حسنو اجره جماعت چې پښتانه دي کنه یارو پلان کې اجره جماعت شته کنيشته ده کنه یا موږ چې لاس الله سبوري اسلام چې اصل سبګورا مغلو چې با اسغستو اس نو داغه 15 پښتون به کتر چې په ډیګری اس ده کنه ده انګريزانو چې با
هغه اغستو سرنګ اسپې اغستو یا اسپایي برتي کولو د هغه نسل به کتلو اسلام هم دا وایي نو دا دې کې دا څه زموږ په اصل نظر کې دا و چې د میلمه عزت کول د پناه ورکول د ښځو ریسپیکټ کول او مشر ته ودرېدل لکه ګوره تاسو ګوره پښتانه کې ټول عمر دا به او اوس هم شته پکې شکر دی ډېر زیاتونه پکې حجره جومات حجره ته چېرته چا میلمه راشي هر څوک ورته ستړي مشي وایي مشر چې راوخېږي بس ته پښتانه ورته فورن ودرېږي دا ټول هغه خبرې دي که نه هغه حمزه بابا ته چا ویلي وو دا خبره نو هغه ورته ویلي چې ګوره زما په نظر کې پښتون یو اعلی مقام دی بلکې هغه به دې پورې ویلو چې یو خو دا شعر مشهور دی که نه چې کله پښتو پسې د خلکو خبرې شروع کړي چې دا پښتو خو چې کوم دی دا خو دوزخ ژبه ده نو بابا دا مشهور شوی ویلی و چېرې وایي اغیار چې دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم که نه نو خو پښتو جنتي کړه بیا پسې ما هم دا شعر غزل بیا وروسته لیکلی و چې 10 کاله مخکې چې د اغیارو ژبې هم به جنتي شي د اغیارو ژبې هم به جنتي شي که حمزه غوندې یو ځوان پکې پیدا شو که نه جي نو بابا چې کومه دا وکړه بلې هغه دا ویل هغه ویل چې ته پښتو اسلام ګڼه دوه زه وایم ته پښتو اسلام ګڼه دوه دوی به اعتراض کړو پښتانو باندې چې پښتانه پښتو کوي دا خو اسلام ته نه ځي نو بابا ورته چې ته پښتو اسلام ګڼه دوه زه وایم خدای هم که انسان وي نو پښتون به ځکه چې حمزه بابا په نظر کې هغه ټول اعلی صفات په پښتون کې شته دی په کرکټر کې چې کوم یو آیډیل وي نو که خدای چېرې د ځمکې ته راځي که نه دنیا قومونه دي قرآن کې پخپله وي چې ما تاسو ټول یو خو ما قومونو کې تقسیم کړي چې یو بل وپېژنئ نو هغه چې پښتون به راځي بابا به چې پښتون به راځي نو هغه په نظر کوم پښتون هغې په نظر کې همغه پښتون چې هغه به قدر کوي अब د زنانو قدر کوي अब مدد کوي अब لاس اچي چې کوم ځای کې تکلیف وي अब محبت کوي هر انسان سره هر تکلیف کوونکي سره دغه د صوفي لاره ده صوفي چې ښه اخلاق کوي د خلکو مدد کوي زړه نه ګوره نن زړه نه دا لالچ چې کله ووتو که دننه بوتان چې تا ختم کړو خدای خو دننه ناست دی خدای خو هېڅ چېرته نه دی که تاسو ما شعر وي که نه چې هغه ویلي چې بابا فرید شعر میں خواجہ غلام فرید سرائکی شعر میں رہتے ہوئی دنیا جدی گول ہے وہ فرید دے کول ہے حمزه بابا د خیبر افریدي شعر دی بابا ته تا کوم شعر خوښ دی ابو ما خپل شعر نه خوښ خو زما د خدای په ذات باندې د خیبر افریدي زموږ یو ډېر د جمرود یو ډېر ځواني مرش فلسفي شاعر و د هغه شعرو د خدای په ذات باره کې چې زه څه خبر یم چې ته ما سره یې زه څه خبر یم چې ته ما سره ما خو دنیا په بله واړوله یعنې زه خو تا پسې دنیا ګانو کې مخکې به سادوګان دي ځنګلو راتله که نه نو بیا خو د صوفیان ورته وایي چې دا خدای خو دننه دی ته دننه خپل بوتان گزار کړه خدای دننه دی او خدای چېرته ځیم نه نو مطلب دا چې هغه ستا کور کې نه دی کور دی ځکه خو هغه اردو کې ویل کېږي که نه چې خدا تمہاری شارک سے بھی قریب شارک سے د زړه شارک سره قریب دی که نه خو چې ته ستا باندې دومره زیات د لالچ او دومره زیات د کینې او فساد او د نفرت تا بوتان ځان سره جوړ کړي دي که نه نو تا نه خدای پټ دی نو دا صوفیان چې کومي که نه دا زړه صفایي کوي دا زړه صفایي نه څنګه چې صفایي کوي رنګړی صفایي کوي ستا د زړه ستا د مسلسل د مشکونو مجاهدونو په څنګه چې دا کلاډي مشکونه کې اوس ټایم نه زیاتېږي که نه دا شان دی چې دا خپل چې کوم سټوډنټ وي روحانیت کې هغه د زړه نه دنیا دا محبت ختم کړي د دنیا محبت چې ختم شي خدای به خپله ښکاره شي حمزه بابا وایي که نه چې ځان ګوره چې ځان د منزل په عاشقۍ کې ستړی نه کړې ګورئ ځان د منزل په عاشقۍ کې ستړی نه کړې چرې زړه د خدای کور دی عشق په خپله دې مکان ته راځي او چې زړه خو دلته دی ځان ولې ستړی کوې خپل زړه صفا کړه یار دوست ته خپل خپلوانو ته خپل کورنو ته کلي کې وطن کې یو د خیر باعث جوړ شه چا سره مدد وکړه نو هغه وایي که نه چې عبادت سے جنت ملتی اور خدمت سے خدا ملتا ہے ډېره ښکلې خبره مو کړه مونږ چې دی همدې خدمت نه لرو مونږ خدمت ته نه ګورو مونږ یو بل دپاره په زړونو کې بدې خبرې ساتو که چاته ښه کمپلیمنټ نشم ورکولی چا دپاره ښه خبره نشم کولی نو خامخا زه غلطه خبره به کوم او زه به کوشش کوم چې زه په دې سیز کې که څوک ښه کار هم کوي نو زه وایم چې په دې کې به د ده څه نه څه مقصد خو به وي څه نه څه نیګیټیوټي به زه په هغې کې وباسم هارون صاحب زما یو تپوس په دې کې دا هم راځي چې مونږ اکثر شاعري چې دا نو هغه مونږ رومانټیسزم سره افیلیټ کوو مینې سره محبت سره عشق سره مونږ افیلیټ کو او کله مونږ شاعري چې دا نو هغه پالیټکس سره یعنی سیاست سره افیلیټ نه کړه کله مونږ شاعري امن سره افیلیټ نه کړه نو آیا شاعري چې دا هغه امن راوستی شي هغه په سیاست کې یو ښه کردار ادا کولی شي ډېر ښایسته سوال مو ګوري ډېر ښایسته سوال مو ګوري جی یو شاعر چې کوم دی که نه هغه یو ډېر حساس طبیعت لرونکی دی که نه محسن احسان د پېښور ډېر لوی شاعر خدای دې وبخي پروفیسر محسن احسان ځکه چې شاعر ډېر حساس وي نو هغه ډېر ښکلی شعر زما ډېر خوښ دی هغه وایي چې हमारी اردو شاعرو हमारी जान पे दोहरा عذاب है محسن
अभी से हमारी जान पे दोहरा अज़ाब है मोहसिन कि देखना ही नहीं हमको सोचना भी है. उस यो आम कस खुश यो मिजरी वकतल यो तकलीफ वकतल यो बीमारी वकतल هغه به وګوري او تیر شي. شاعر خو هلته ورته جاړي بیا به خپل کتابونو کې لیکي خپل درد لیکي کنه لکه درد دغه وایي کنه امیر تک امیر چې وایي چې خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر میں نہیں شعر دی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نو شاعر حساس دی. نو تاسو د امن خبره وکړه کنه شاعري دومره ضروری ده امن د پاره چې شاعري نه وي امن راتلی نشي. شاعري د محبت لار او شاعري لکه دی شي چې کله هغه ځای کې ماحول د سازګاره شوی اول ته جوړ شي ځکه چې کله په حلو ځلو په جنګونو باندې شي نو چې دا هر دور تاسو ګورئ کنه هر دور کې نو هر څومره دور رحمان بابا مونږ ګړو چې دا یو بل کو ملنګو خو رحمان بابا هغه وخت د ذکر کړی دی چې سبب د ظالمانو حاکمانو ور 400 کاله مخکې رحمان بابا مونږ ګړو چې به دی خو ملنګو یو سیټ ته پروتو نه بالکل خبرو د سیاست نه خبرو سیاست داسې خبرو چې په هغه باندې مونږ باندې ټول باندې د ټول هندوستان باندې پاکستان او د افغانستان او د ټول خو یو هغه او دلی پایتختو نو دوی ویل چې په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خور درونه یو دي او بل دا ویل چې باچاهان به دلی په تخت نازیږي ما رحمان باندې بادر کلی دلی دی. نو رحمان بابا هم دا وخت سیاست ذکر کړی دی د ظالمانو چې کوم حاکمان دي دا سیاست دی کنه نو بیا هم خبرو بیا خوشحال بابا خپل شاعري کې د پښتون قومیت او د سیاست بار خبره کړې ده هغه ویل چې پښتنو ما سره یو اتفاق وکړ نه زه د مغول ګریوان پاره کړم نو شاعري سره د امن ډیر لوی لاس دی او په امن شاعري چې کیږي به نو امن برازي. نو شاعر چې په معاشره کې د لدا کارونه کی او دا کار د ذهن له اوار نه کی پاسته نه کی نو الت هغه ذهن به تخریب نه لاوسه جوړي تعمیر خو جوړول نه شي دغه زبکه تیاری هغه زبکه باندې بیا خسته ګلونه راخیږي. نو شاعر اوس هم ضرورت ته مخکیم ضرورت ته همیشه ضرورت ته شکسپیر لاغوي چې سوره مقام مخکې ورکی نه مولا هغه مقام ورکی ورله نو مطلب دا چې شاعري چرته هم او شاعر نه په هوا کې لګي شاعر چې کله هم په حادثه راځي بل کس خو به پسې بیا جاړي زما استاد ترور مور او خورې چې کمی شاعر ټول ناول جاړي مړه د بل چا شوي جاړي دی حادثه راشي د ټول ناول جاړي د متاثر کیږي د چې کم یو شعر کم کار کولی شي کنه هغه تاسو 2000 نور لیکچر د بل چانه شي کوله دا یو شعر چې کم کار کوي دومره خپل پیغام رسي کنه ډیره خبره مو کړه هارون صاحب چې پوئټري یعنی شاعري چې دا هغه امن هم راوستي شي هغه مینا محبت پیغام هم ورکول شي بالکل زونه نرمي او بالکل هغه چې دی هغه معاشرم سمول شي ډیر فرق به راوي اصلاح کولای شي خلاره خولای شي نور ګور ځوانان تنګيږي ګنن سبا مشاعره خو نه تنګيږي کنه موسیقي خورسو ګوري شاعري هم انجوای کوو ډیر اوس خو زه ګورم چې په غانو کې مختلف د حمزه بابا شاعري شو غنی خان شاعري شو دا چې دی دا استعمالېږي نو هغه خلک هغه انجوای کوي ځکه چې نن سبا چې کوم غانې دي یا سندرې دي نو پغه کې هغه قسم الفاظ نه استعمالېږي خو چې د دې شاعري پکې راشي نو هغه نه خوند زیات شي. مونږ سره هم دا کار کوو مونږ تاسو چې دا کوم دا ینګ جنریشن جین زی ورته وي کنه مونږ یو دا 70 والا کنه بس مونږ دا اخري جنریشن بیا بس نو لګي هغه دې مونږ دا کار کړی چې اوس مونږ د جنجي ته د حمزه بابا او رحمان بابا خوشحال بابا غنی بابا دا ورته ماډرن انداز کې پیش کوو چې دا شاید پیغام دی او تورسیږي کنه تورسی څه په طریقه خو کاش کې اترجائے تیرے دل میں میری بات مونږ چې دا سدا پیغام ورسوي د ویډیو په ذریعہ باندې خولي میوزیک ورسره مونږ جوړو چې دا پیغام ورسیږي چې دا لفګیر پیغام دی د صوفي پیغام چرته نمري شاعران ډیر زیات وي صوفي ژوند دی بابا بل شاه ژوند دی سچر سرمز ژوند دی شاه عبداللطیف بټای ژوند دی داتا گاج بخش ژوند دی رحمان بابا ژوند دی کلام یادوم او دا غوي چې کوم دا حمزه بابا هغه ژوند دي د کلامونه په ټول عمر دوام لري ځکه چې دا امن دی دا خلوص دی دا درد دی 90 لاک یو روایت کړي چې خواجه معین الدین اجمیر شریف چې کوم د چشتیه سلسله مشرو دلی کې چې اوس بوله هند دا کاران چې فلم جوړ کړي ولته سلام لذي حالکه هندوان دي اجمیر شریف لذي او هغه یو روایت کوي چې 20 لاک هندوان مسلمانان کړي دي او بل روایت کوي چې 90 لاک هندوان هغه په سبب مسلمانان کړي قوالی ایجاد کړي ورته دغه چې هندو مذهب کې مخکنه دا بجن او شلو کو کنه نو هغه څوک چې قوالی ایجاد عمل ته دروته
چې هغه چې زه د اسلام پیغام څنګه ورسوم نو هغه دومره باغوي سره هغه شودر او دا ذات سره خلان دي نو نه کینی نو دی ور سره ناسو مدد پر سره کولو چې هغه به ګوټ کولو د ور سره مګه ګوټ کولو زېوم سره جارو کولو چې دا څنګه او ورته چې صحیح بچ ستا کوم مذهبي زمونږ هم دی نو دور ته بیا به قواله په ذریعہ باندې موسیقي په کې راوستله او قوالی د خدای او د رسول پیغام مخکې په قواله کې اوس په لک چاته غراغله بلاوت راغله قواله کې به پیور د خدای او د رسول پیغامو نو هغه باندې د قواله باندې بیا 70 یا 20 90 لاګي اوس هغه او بیا د تمیز خسرو د نظام الدین اولیا دا غم به قواله باندې ډیر کار وکړلو نو دا تاسو ډیر په طریقه باندې دا سیستم دی نو هغه کمپایل کومه لپاره راغون کو چې شاعري څنګه امن راوستي شي شاعري څنګه د مینې پیغام ورکول شي شاعري څنګه په سیاست کې کردار لوبول شي خبرې نورم دي خو زموږ د پودکاسټ وخت کم دی نو تاسو نه بخنه به مواړم اجازه به مواړم ځکه چې ما نورم غوښته چې موږ د حمزه بابا په حواله سره خبرې کو د شاعرۍ نن سبا چې کوم اهمیت دی دغه حواله سره خبرې کو خو بس تاسو ما سره پدې کې وعده وکړئ چې یو ځل بیا مال وخت راکوي چې دا کوم خبرې پاتې شوي دا موږ په بل پودکاسټ کې کوو تاسو پودکاسټ ټول اتصابي ډېر مننه کوم تاسو خاص کر ډېر مننه ټول او بس دا خو د بابا د میشن پیغام دی د حمزه بابا او د روحانيت پیغام دی او دا خورول دي دا بالکل خورول دي او زما په شان ینګ جنریشن چې دی او بالکل د دې پودکاسټ نه پس 110% کوشش کوي چې اگر تاسو سره ځان اٹیچ کی او دا پیغام چې دی دا مخکې وسی او ځکه چې دا صرف د حمزه بابا پیغام نه دا د امن مینه او د محبت پیغام دی دا موږ خامخه هر یو پښتون باندې دا ځمواري راځي چې دا پیغام دی مخکې ورسي هارون شراری صاحب ډیر مننه موږ له وخت راکولو د ټي اس ار پودکاسټ حصہ جوړېدو لپاره او دونه خوندوري او خوږې خبرې کولو لپاره کتونکو یو بل پودکاسټ یو نوې ټاپک او یو نوې ملما سره به دوباره ملاقات کیږي خپل ډیر زیات خیال ساتئ د الله پامان